السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ خوشاله به اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستانو، نن یو ځل بیا له یوې نوې طریقې سره درته حاضر شوی یم. هیله ده د خوښې وړ مو وګرځي. طریقه داسې د یو اپلیکیشن باره کې ده چې په هغه کې موږ ډېر په اسانۍ سره ډېرې پیسې ګټلی شو، یعنې که پرمختګ پکې وکړو نو په هغه کې موږ ډېرې پیسې ګټلی شو. نو راځم دلته لومړی اپلیکیشن نوم په پلی سټور کې ورکوو. له پلی سټور څخه یې تاسو انسټالولی شئ. د اپلیکیشن نوم دی باز بریک. دلته په سکرین باندې تاسو ګورئ، دا کلیک کوو. لومړي سر کې کوم اپلیکیشن چې تاسو ته ښکاري دا کلیک کوو. دا دی، نو ما انسټال کړی دی. که غواړئ یا مو خوښ شو نو تاسو یې هم انسټال کړئ. راځو دلته اوس اپلیکیشن ته. په دا اپلیکیشن تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې ما انسټال کړی دی. نو زه به تاسو ته په دې اپلیکیشن کې د راجسټر کېدو طریقه او د اپلیکیشن د استعمال طریقه در وښایم. هیله د ویډیو تر پای پورې وګورئ. دا دی، نو دوستانو اپلیکیشن راواوښت. په دې کې تاسو ډالۍ اخیستلی شئ. یو رقم ډالۍ دي تاسو په پاس سر کې وینئ. دا ډالۍ تاسو ساعت په ساعت اخیستلی شئ. ډېر پوینټونه پې درکوي. او لاندې تاسو ګورئ ایرن، په دې باندې دا تاسو 50 ډالۍ اخیستلی شئ چې په یوه ډالۍ باندې 15 پینټه درکوي. نو په 0 پینټو څخه $1 راځي. داسې تاسو په ځینو کسانو ته له 1,00,000 پینټو څخه $1 راځي، خو هغوی ته بیا زیات پینټونه هم ورکوي. همدارنګه تاسو دلته ویډیوز ګورئ، که ویډیوګانې هم ګورئ نو تاسو ته پینټونه پرې درکوي. او همدارنګه تاسو دلته خپل ریفرل کوډ چې دا هغه مو که څوک مو پرې راجسټر کړل نو هغه که کوم کار کوي، یعنی په بازبریک کې کوم کار کوي، نو د هغه فیصدي به تاسو ته هم راځي. تاسو خپل ریفرل کوډ ګورئ چې ویلیټ کلیک کړئ نو دلته ستاسو ریفرل کوډ دی، دا کاپي کړئ او کسانو ته یې سینډ کړئ چې هغه ځان راجسټر کړي پرې. د هغوی فیصدي، یعنې هغوی چې څومره ګټه کوي له هغوی څخه به تاسو ته هم ګټه راځي. نو راځو لومړی دلته دا پاس سر کې ډالۍ کلیک کوو. په دې باندې یو اعلان راغی. دا اعلان به تر اخره پورې تاسو ګورئ نو تاسو ته بیا پینټونه پرې درکوي. دا دی، نو دوستانو دلته تاسو ګورئ چې ویډیو مو وکتله، یعنی اعلان مو وکړو. ته اوس دلته ضرب علامه راځي، شاته ترې ځو یا بیک بټن کېکاږو چې شاته لاړ شو. اوس ګورو چې موږ ته څو پینټه راکوي. دا دی 29 پینټه یې موږ ته راکړل. او همدارنګه تاسو دا ایرن باندې کلیک وکړئ. دا ډالۍ چې تاسو په ورځ کې 50 دانې خلاصولی شئ. دې ته به هم منتظر پاتې کېږئ. 15 پوینټه تاسو ولیدل چې راکړل، سکرین باندې ښکاري. دا دی، نو دوستانو پاس ډالۍ تاسو ګورئ چې ټیم یې ورکړ، 1 ساعت ټیم. هغه ټیم چې خلاص شي نو له هغه بعد تاسو بیا هم هغه ډالۍ اخیستلی شئ، زیات پینټونه پرې ورکوي. او دا ډالۍ چې دي ایرن مو بیا کلیک کړ، بیا هم تاسو خلاصولی شئ، یعنې په ورځ کې 50 ډالۍ خلاصولی شئ او 15 پوینټه په دې ډالۍ باندې ورکوي. او همدارنګه دلته تاسو ویډیوز ګورئ. ویډیوز چې کلیک کړو نو ویډیوګانو باندې موږ ته هم پینټونه راکوي. که لږ ویډیو ګورئ خو ویډیو به وخت ونیسي. نو اوس راځو دوستان دلته ویلیټ باندې کلیک کوو چې له موږ سره څو پوینټه دي او څنګه له دې څخه ویډرا کېږي پیسې. دلته تاسو ګورئ 2 پوینټس 114 پوینټه دي موږ سره. او د سینټ څومره حصه ده دلته تاسو ګورئ UR پوینټس، یعنی که زیات پینټونه 1943 دي او کم 114، یعنی دواړه یو حساب ته راځي. 1943 چې دي هغه له 1,00,000 پینټو څخه $1 جوړیږي، او 114 چې دي په دې کې که 1000 پوینټه پوره کړي نو $1 ترې جوړیږي. دلته کې شاوټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته دوستان تاسو ګورئ له دې اپلیکیشن څخه تاسو $15 باسلی شئ پیپال ته. نو کله مو چې $15 پوره کړل پیپال ته به تاسو له دې څخه $15 باسلی شئ.
نو دوستانو دا لاندې یو ریپریل کوډ دا ستاسو ریپریل کوډ دی کله مو چې دا رجسټر کړو البته ډیرو بخي چې په لومړي سر کې ما یادونه ونه کړه دا اپلیکیشن چې دا ل فیسبوک آی ډي سره کنیکټیږي د لومړي سر کې کله چې تاسو اپلیکیشن انسټال کړ نو کنیکټ وذ ګوګل او کنیکټ وذ فیسبوک ل فیسبوک سره به کنیکټ کړئ نو ډایرکټ به ستاسو اکاونټ جوړ شي او بیا دلته ریپریل کوډ تاسو ګوري دوستان دا ریپریل کوډ غواړئ چې ډایرکټ دې ځای څخه انسټال کړئ نو په ډسکرپشن کې ما شولای دا ریپریل کوډ په همدې باندې که جوړ کړئ ډیره به ښه وي او خپله هم ریپریل کوډ نور ملګرو ته واستوئ تر څو هغوی چې څومره کار کوي د هغوی ګټه تاسو ته هم راځي. نو دوستانو هیله ده چې پوه شوي یاستئ په لومړي سر کې پاس ډالۍ دا ډالۍ سات په سات خلاصیږي او ایرن باندې چې کلیک وکړئ نو دا ډالۍ تاسو 50 ډالۍ په ورځ کې خلاصولی شئ او ویډیوز باندې چې کلیک وکړئ څومره چې ویډیوګانې ګورئ هغومره تاسو ته پوینټونه درکوي له 0 پوینټو څخه $1 راځي. بس هیله ده دوستانو چې ویډیو مو خوښه شوې وي او که غواړئ چې نور لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن کېکاږئ ترڅو هر ویډیو تر تاسو در ورسیږي تر بیا چې له یوې بلې ویډیو او نورو معلوماتو سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تر هغې د خدای په امان ښې چارې